دا مشال ریډیو ده. ستړي مشئ د مشال راډیو د اونۍ له مهمو خبرونو سره زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیواد مشران، شخصیات او خلک نلسن منډیلا ته درناوي څرګندونې کوي. منډیلا د جنوبي افریقا د نسلي تعصب ضد لوی مبارز و چې د پنجشنبې پر ورځ د 95 کلونو په عمر کې ومړ. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وویل منډیلا په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې په آرامه ساه ورکړه. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي منډیلا د انصاف ستر سالار وو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي نلسن منډیلا ژوند کې تر هغې زیاته لاسته راوړنې لرلې چې یې له یوه کسه یې تمه کېدای شي. منډیلا د جنوبي افریقا د نسلي تعصب په موده کې 28 کاله زنداني وو. دی بالاخره بریالی شو چې په خپل هیواد کې د سپین پوستو واکمني پر ګڼ توکمیزه ډیموکراسۍ وربدله کړه او په 1994 زیږیز کال کې د جنوبي افریقا لومړی تور پوستی ولسمشر شو. تمه ده چې د هغه مړینې په مناسبت د دوشنبې پر ورځ په جوهانسبرګ کې لویه غونډه وشي. په اوکرایني پلازمینه کیف کې د اپوزیسیون احتجاج کوونکو حکومتي ودانیو ته د ننوتو لارې تړلې دي. دا مظاهرې تر هغې وروسته پیل شوي دي چې ولسمشر ویکټور یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د تړاو له تړون لاسلیک کولو انکار وکړ. د کیف په یوه بله برخه کې حکومت پلویو مظاهره کوونکو خپله غونډه کړې ده. د سیمو ګوند په نوم واکمن ګوند سیاستوالانو خپلو ملاتړیو ته ویناګانې وکړې. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ماډلانو د فیشن ونې پر وخت خپل کالي نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې ونې کې په لومړي ځل د معیوبه کسانو لپاره د هیواد ډیزاینونه وښودل شول. د کرغیزستان په پلازمینه بیشکک کې د بشري حقوقو فعال اوندروش توکتو ناسایروف د اروپایي امنیت او همکارۍ سازمان مخې ته د احتجاج په توګه نڅا وکړه. هغه د پخواني ولسمشر قربان بیک باقییف له بیلاروسه کرغیزستان ته د حواله کولو غوښتنه وکړه. باقییف په 2010 زیږیز کال کې تر کودتا وروسته بیلاروس ته ولاړ. هغه وخت دې سازمان د هغه د تګ لپاره خبرې کړې وې. د نڅا احتجاج د باقییف نڅا ته یوه حواله وه چې په ولس کې د ازبکستان پولکا نڅا کوله. لدې سره د ونې مهم ویډیوي خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو کولی شئ چې پر مشال ټکی کام زموږ ټول خبرونه په تفصیل ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او تبصرې وکړئ. پر فیسبوک هم زموږ له خبرونو خبرېدای شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه ده facebook.com/مشال راډیو. پر ټویټر.com/مشال راډیو موږ تعقیب کولی شئ. په مخه دا مشال ریډیو ده.